الله يا حبيب الله قدرمن مفتي صاحب اسرار خان پیغام را لیږي او داسې پوښتنه کوي، وایي د شهوت د غلبې پر مهال استمنا بالید یعنی ځان په لاس باندې انزالول جواز لري که نه؟ محترمه، دغسې مسئله کله ناکله بعضې ځوانان را استوي، خو اصلا د مسئلې تفصیل دا دی: هر هغه څوک که چیرې دوامداره ځان په لاس باندې انزالوي، دغه کس ملعون بلل کیږي او مستحق د عذاب او د تعذیر دی. خو البته که چیرې یو څوک بې واده وي او شهوت ورباندې غالبه وي او د فتنې او د فساد خطرات یقیني وي، نو بیا د شهوت د قابو کولو په خاطر باندې د استمنا بالید رخصت سته. خو البته هغه وخت رخصت ورته سته چې یا پر زنا باندې بیریږي، یا پر لواطت باندې بیریږي، او یا پر فتنې او فساد باندې بیریږي. نو بیا د دغه سترو ګناهو د مخنیوي په سبب باندې استمنا بالید یعنی ځان په لاس باندې انزالول رخصت ورته سته. رد المحتار 4 ټوکه او صفحه 28، همداراز تفسیر مظهري 6 ټوکه او صفحه 368، همداراز فتاوای حقانیه 2 ټوکه او صفحه 219.